نننې زمونږ سبق سورت آل عمران سلورم سفارہ 156 نمبر آیات خوانواله تر آیت نمبر 160 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا مکی گئی تاسو پشان داغ کسانو چه کفر کردی وقالوا اوائدئی لإخوانهم بحق دخپل رونو کی اذا ضربوا فی الارض کلچ سپر کئی پزمکا کی او کانوا خزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا یا ودی غازیان کو دی منصرا نبو ملشوی دی او نبو وجل شوی ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دید پارا چو گرزئی اللہ دا خبر افسوس پا زڑنو ددئی کی واللہ یحیی و یمیت او اللہ جواندی کول او مڑ کول کئی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ داغچ تاسوئی کوئی لدن کے دے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او کو وجل شوی تاسو پلارد اللہ کی او متم یامن شوی تاسو لمغفرت من اللہ خام خواب خنداد ترپد اللہ نام ورحمہ او رحمت خیر مما یجمعون ورد دا آغن چی دی جمع کئی وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم او کمڑ شوی تاسو یا اوجل شوی تاسو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ خامخا اللہ تبتاسو پورتکڑے شئی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس سبب د رحمت د طرف د اللہ نرم شوی تو دیتا
ولو كنت فظا غليظ القلب او کوي تو بدزبانا سخزلوالا لانفضوا من حولك خامخا خوارشی بو دی گیر چا پیرستانا فاعف عنهم نما پک ودیتا واستغفر لهم او بخن غوال دی لرام وشر الارض او مشوره کو دای سرا په امور د امور انتظامیو کې فاذا عزمت فتوکل علی الله پس کله چې تقص او کې نو ځان سپاره په الله باندې ان الله يحب المتوکلین یقینا الله من کید ځان سپارون کو سرام ينصركم الله فلا غالب لكم کہ امدادو کستاسو اللہ نو نبوی سوک زور ور پتاسو باندے وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کرسوا کی تاسو لرام ستاسو مدد پریک دی فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ نو سوکتے آغا کس چی امداد بو کستاسو پس د پری خودو د اللہ نام وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ باندې ځان دے اس پاری مؤمنان